نو ما خبره کوله چې الله تعالی کم رزق را لګلې دی سواء للسائلین دا به د تمام دنیا د مسلمانانو سره برابر تقسیمي که یو سړی 100 زره ګټي خو چې د 10 زره لګي بقایا به د خپل ګاونډي ته غیر چپیر خلکو کې تقسیمي چې هر چا سره رزق برابري چا سره به کم او زیات نه وړو بجایو سړی کردانو ټولو کرا به وړي او د دې د پاره دا جمعات چې دا د دې د پاره بیت المال هم ده تانا هم ده دا ټول کارونه په دې جمعات کې کی اورورا د وخت بادشاہان او عیاشان او بادشاہان دا شی تاولو طاقت او څومره قوت چې و د جمعات نواغست تانه لې ورک دا تانه کې چې کم زور دی او پاور دی دا د جمعات دا کم کارونه چې په تانه کې کیږي دا جمعات کې کېدل دا نیول دا تاړل هغه کافر چې راوسته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سهار جمعات تلاړ کافر راوسته واستنه پورې تاړل خو جمعات تانا وکنه څه شوا تانا وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغ سماما نو چې کله ورغه نو هغه خو ډېر متکبر خلک وو هغوی کې لوی ډېر زیات دا نن سبا چې څومره دنیا خرابه ده لوی نه خرابه خلکو کې تکبر ډېر دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس وکړ څه حال دی نو هغه ډوزي وویشتې هغه خلکو ډوزي ویشتل کمال ګڼلو چې وایي بیا به خلک وایي چې دی د مرګ نه یریږي ورته وایي چې جی زه خو داسې سړی یم او که څوک را باندې احسان کوي نو زه به ورسره احسان کوم او که څوک مې وجني زه بې پوښتنې سړی نه یم چې څوک مې د پوښتنې نه وي ډوزي وویشتې لګې ابو جهل باندې هم چې په تنه باندې کله سړی ناست و او سر یې ته غوڅولو نو د ډوزمار ورته ووایي چې دا سر مې لږ په ویښ کې غوڅ کا چې دا څټ مې لږ اوسي اوچت ښکاري د مرګ په وخت کې هم لوی ته نه نواته نو دغه سماما ورته خپلې خبرې وکړې و دوزي موزي وویشتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو منټه سوچ بیچار یا څه شی وکړ او بیا یې اوږده کیسه ده خو ورته ویې چې دا د سبوز اخلاصي کې پرېږدي نو خلکو بوتلو د رسایو نه اخلاص که د خپلو حدودو څه ځای پورې ورسولو پرېښو د ده په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا احسان چې دی دا ننوته چې دې سړي خو ما سره ډېره غټه ښېګڼه وکړه خو ده دلته ایمان نه راوړلو چې که زه اوس ورته ووایم چې هلکه تا خو ما سره ډېر ښه وکړو زه مسلمانېږم وایي به چې وله د یارې نه مسلمان شي نو چې کم ځای کې پرېښو هغه هم د مسلمانو علاقه وه هغه ځای کې هم اسلام را نه وړو روان شه د مسلمانانو د حدودو نه ووتو خپلې علاقې ته ننوتو چې د مسلمانانو د لاس اختیار نه ووتو خپلې علاقې ته ننوتو چې اوس ما ته څوک هېڅ هم نشي ویلی بیا هغه نه را واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دې ځای کې مې ستاسو په حدودو کې مې ځکه ایمان نه راوړو چې بیا به دې ملګري وایي چې وله د یارې نه راغی ځکه چې ستاسو د تورو لاندې خو زه وم که نه زه خپلې علاقې ته ووتم چې ستاسو شک ختم شي راغلی یم زه کلمه وایم نو چې هغه یې دلته تړلی و خو دا تاڼه وه که نه تا هغه ټول شیان یو ډول ایکي لمونځ دې پکې شروع او خلکو ته دې دا تاثر ورکړه چې جومات د مانځه دپاره جوړ دی دا چا وی چې جومات د مانځه دپاره جوړ دی لاړه وروره کیسه لاړه اوس جومات نه داسې شی جوړ دی چې هلته خلک راننوځي ته به چې کړکه چرګه ده دلته کونج کې کیني ذکرونه کوي دا تا ته چا وي چې جومات دی له جوړ دی دا مرکز د تاڼه ده دې کې به مشورې کیږي چې هلکه پروس به کله حمله کوو هلکه فلسطین باندې خو ډېر ظلم وکړي هغه سره به څه چل کوو دلته به ټریننګونه کیږي ستا روایت نه دی لیدلی
چې مسجد نبوي کې نزابزي کې دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ولاړو او عائشه چې کوم د شاته ولاړو عائشه وی چې ما د رسول الله په دې وګ باندې زنه خېوا او ما هم دا کسان قتل چې نزابزي کوله جمعات کې ټریننګ کېده دا تاڼه دا د پیسو په طاقت د مولایانو په طاقت او داغه د بنو امیہ وغیرہ نه د عباسیینو وغیرہ د عیاشیو د زورونو په طاقت باندې جمعات نه عبادت خانه جوړه شوه چې شی ته جوړ شو تش مونځ خانه ذکر خانه تراویح خانه خیرات خانه او د تبلیغیانو د پاره د خوب خانه صرف دا شی ته جوړ شو جمعات خدا نه جمعات تاڼه وا لکه څنګه یو تاڼه چې 15,000 جمعتونه خوځي نه خوځي تاڼې کې ډېر طاقت ته جمعات کې دا طاقت د جمعات دا د مولا د لاسه واغستې مولا مالونه واغستل روایتونه جوړ کړل د قرآن غلطه ترجمه وکړي خلکو ته تقریرونه وکړل او د حکمران او د مولا معاهده شوې ده انګريز حکمران ورته وي چې د عوام به تقسیم کو مذهبي مشري به تعالی در کو سرکري مشري به زمنګ گئی ته زمنګ تایید کوا خلق توایا چیر جی د حکمران نه او د امیر نه چې خلاف کې کافر کېږي کتا خیال کړي اوسم تبلیغ کې ایو غنټه د امیر صفاتونه نه کیږي امیر داسې و امیر داسې و امیر خبره به من امیر نه خلاف نه کوي دا د انګريز د طرف راغلي خبري اسلام کې دا خبره نشته اسلام کې به خبره صرف د الله باندې امیران نشته پکې کم سړی چې امیر دی هغه به د ټولو نه لاندې وي هر سړی به ورته وایي چې د پلانکې کار دی غلط دی ځان ټیکه کوي لړکوم دی د امارت نه امیر نه خدای جوړ ک ورته وایي چې دا امیران دي زمونږ چې دا سرکار کې او دا تورې جامې او دا غوټه کې لګولې دي او چې کوم د دو زمونږ مذهبي مشران دي د دوی دعا لګي او چې دا علماء کرام دي او دی پس چې خبره وکړي خوله دي کېږي دا تقسیم یو ک عوام تقسیم کړل دا په خپل سورلی کوي سرکار په خپل سورلی کوي اسلام داسې چرته